بسم الله الرحمن الرحیم. خرازو د کورل دویم لیکچر ته کورل اوپن کو. په زور درس کې خو بچا سره څه مشکل نه وي، که بیا هم چا سره څه مشکل وي کولی شي چې موږ سره په ګروپ کې شریک کړئ. خرازو نن ټولز شروع کوو. په کورل کې په ټولز باندې بحث کوو چې ټولز ډېر زیات مهم دي. لومړی پک ټول دی. پک ټول شارټکټ یې کنټرول سپیس بار دی کیبورډ نه. دغه پک ټول د څه شي لپاره استعمالیږي؟ پک ټولز used for 3 purposes. مونږ سره د پک ټولز د درې اهدافو لپاره استعمالیږي چې لومړی مووینګ، دویم سلیکشن او دریم ریسایزینګ. پک ټولز مونږ سره درې وظیفې اجرا کوي. اول مووینګ، دویم سلیکشن، دریم ریسایزینګ. راځو ګورو. لومړی زه یو ابجیکټ رسموم، دوه درې څلور. هر یو ته بیل بیل رنګ ورکوم. ما کلرز ورک. دا ما سره څلور ابجیکټ دي. زه غواړم چې دغه ابجیکټس موو کوم، له یو ځای څخه بل ځای ته ویسم. نو په پک ټول به کلیک کړي او دا به دې ته به حرکت ورکړي. موو وګوره د مووینګ لپاره استعمالیږي چې په هر یو ستا وړي خوا چې دې ته حرکت ورکړي. دا څه وکړه؟ سلیکټ کړه او مووینګ، یعنې د مووینګ لپاره استعمالیږي. صحیح شو؟ دا یوه. دویم سلیکشن. ما سره اوس د څلور ابجیکټ دي. زه غواړم چې دا ټول سلیکټ کړم. په پک ټول به کلیک کړي او ری به شي، ډریګ به کړي. مونږ سره به ټول سلیکټ شي. وګوره ټول یو ابجیکټ سلیکشن لپاره استعمالیږي. کوه چې یو سلیکټ کوم، شفټ ونیسه او بل په هر ابجیکټ باندې سلیکټ کوه، تا سره به ټول سلیکټ شي، یعنې سلیکشن لپاره. دریم ریسایزینګ. پک ټول باندې به کلیک کړي او ابجیکټ به ونیسي، ګوره غټه او که ورپورته کړي، یعنې د ریسایزینګ لپاره استعمالیږي. تاسو ښکاري؟ ریسایزینګ لپاره. که شفټ ټول ونیسم او کله زه یو ابجیکټ ریسایز کوم نو ماته په خپل سایز کې غټیږي. صحیح شو؟ دغه د پک ټولز درې وظیفې وي. له دې څخه وروسته راځو شیپ ټولز ته. شیپ ټول شارټکټ شی دی F10. F10 د کیبورډ نه شارټکټ دی. که زه اوس F10 پریس کړم نو ماته به ډایرکټ شیپ ټول سلیکټ شي. په دې ټولزو کې شیپ ټولز ډېر زیات استعمالونکي او مهم ټولز دی، ډېر زیات، چې تاسو زه اوس یو څو نمونې نن ښیم. لومړی به راشئ، یو څو زه به یو څو دغه راواخلم نمونې چې تاسو ته وښیم چې شیفټ ټولز کوم کارونه کوي. صحیح شو؟ دا وروسته به تفصیل سره به موږ تاسو څنګه کوو وایو. صحیح ده که نه؟ دا موږ سره به ډیفالټ شیپس دي په کورل ډرا کې تیار به ډیفالټ جوړ دي. دا ټولز موږ تاسو به یو په خپل نوبت سره څه کوو وایو. دا کوم شکلونه چې ما ډرا کړل دا کورل ډرا به ډیفالټ شکلونه کورل ډرا کې شامل دي. صحیح شو؟ که یو څوک تا نه پوښتنه وکړي چې ته دغه شکل ماته کورل ډرا کې ته پخپله جوړ کړه، نو د دې جوړولو لپاره موږ څه وکړو؟ د شیپ ټول څخه کار اخلو. د کوم ټول څخه؟ د شیپ ټول څخه. اوس راځو همدغه ټول زه د شیپ ټول په واسطه جوړوم.
ښه یو بله مهمه خبره چې په دې ټولز بار کې زیات استعمالونکې توله چې موږ په ډیزاین کې اوس څخه استفاده کوو هغه ریکټینګل ټولز دی شارټکټ یې F6 دی ډېر زیات استعمالیږي د هر ډیزاین لپاره ما ریکټینګلز ډرا کړ دا ګوري شیفټ ټولز باندې ما کلیک چې کله زه شیفټ ټولز باندې کلیک کړم بیا به څه وکړي رایټ کلیک به په همدې وکړي او رای به شي کنورټ ټو کټس چې شارټکټ یې کنټرول کیو دی په دې ما کلیک له هغې څخه وروسته رای به شي د هر کونج ته نوټس وایي چې وایي نوټس په دې نوټس به زه کلیک کړم بره خپله پراپرټیز راځي اول دغه مثبت علامه ده یعنې معنا ایډ ا نوټس که ته غواړې چې په دې کې یو بل نوټ اضافه کړي نو ته کولی شي چې په ایډ ا نوټ باندې کلیک کړي بل نوټس او دغه سره علامه چې ډیلیټ نوټس که غواړې چې یو نوټس ډیلیټ کړي نو کولی شي چې د دې پاسه ډیلیټ کړي ښه زه اوس یو نوټ اضافه کوم ایډ ا نوټ ګوره ما نوټ اضافه کړ صحیح شو دې منځ کې غواړم چې دلته بل نوټ هم اضافه کړم ایډ ا نوټ دا دوه نوټونه به زه بیا سلیکټ کړم او بیا به ایډ ا نوټ کړم ما سره به نور هم اضافه شي له هغې څخه وروسته به دغه نوټ سلیکټ کړم ایډ ا نوټ دا به سلیکټ کړم ایډ ا نوټس دا دوه بیا جوړه سلیکټ کړم او ایډ ا نوټس اوس ګورئ موږ دا شکل جوړو رای به شم دغه نوټس به سلیکټ کړم او ډیلیټ باندې به کلیک کړم ورپسې به دغه نوټس زه سلیکټ کړم او ډیلیټ باندې به څه به وکړم ډیلیټ ایډ نه ډیلیټ ښه په ډیلیټ به کلیک کړي ورپسې به راشي دغه نوټس به هم سلیکټ کړي او ډیلیټ نو اوس تاسو خپله وګورئ موږ سره دغه شکل جوړ شو که نه ښکاري تاسو ته نو دې شیفټ ټولز دغسې مختلفو وظیفو لپاره استعمالېږي ښه راځه اوس دغه سټار څنګه جوړو د شیفټ ټول په واسطه پولیګانس ټول باندې به کلیک کړئ دلته دا وروسته په دې باندې موږ او تاسو بیا خبرې کوو نو چې کله ما پولیګانس ټول ډریګ کړ نو شیفټ ټولز باندې به کلیک کړئ چې کله شیفټ ټولز باندې موږ کلیک کوو موږ ته دا نوډونه ټول سلیکټ کېږي نو شیفټ سره به څه وکړي دا به ډاون کړه ډریګ ګوره دلته پنځه دي پنځه فرید استول دلته شپږ لري نو ته کولی شي چې دې ځای نه ته څه وکړې زه پولیګانس ټول باندې کلیک کوم دا مې چې کله ډریګ کړه دلته به اندازه څه کمه کړه د هغې نه بعد په شیفټ ټولز باندې کلیک کړه او شیفټ ونیسه او دغه نوټس باندې کلیک کړه یو راښکته کړه موږ تاسو سره به څه وشي سټار جوړ شي صحیح شو ښه راځو دا شکل جوړو دا څنګه کوو شو ما ریکټینګلز راواخېسته داسې مې ډرایګ کړ همدې نه مخکې زه کاپي اخلم کله چې موږ او تاسو په کورل کې د یو شیپ نه کاپي اخلو کنټرول سی یو باندې هم موږ او تاسو کولی شو که وایم زه وایم نه همدغه ټولز راکش کړه تر هغې پورې مه پرېږده تر څو چې تا رایټ کلیک نیولی رایټ کلیک پرېږده د هغه ابجیکټ نه به تا ته کاپي واخیسته ما بله کاپي واخیسته زه غواړم چې دا اوس دلته به راشي روټیټ ته 90 ورکړې زه چې دا شکل ماته 90 فیصده څنګه کړه 90 درجې ماته ته روټیټ کړه ګوره ورته ښه بیا به څه وکړې د پک ټول په واسطه به دواړه سلیکټ کړئ چې کله تاسو دواړه سلیکټ کړه پک ټول خپله پراپرټیز چې په دې وروسته بیا خبرې کوو نو رای به شو ویلز ته دا به څه کې ویلز باندې به کلیک کړي نو موږ سره څنګه شو هغه شکل جوړ شو راځو دا ټول څنګه د شیفټ ټول په واسطه جوړولی شو زما ریکټینګل راواخیسته او په شیفټ ټولز مې کلیک بیا رایټ کلیک کنټرول کیو ما پریس کړ مخکې خو موږ چې نوټ دلته سلیکټ کړ دې ځای نه موږ کولی شو چې ایډ نوټ خو په ډبل کلیک سره ته کولی شي چې هم په خپله خوښه چې هر ځای کې ستا خوښه وي ته هملته نوټ څه وکړي اضافه کړي زه غواړم دلته یو نوټ ډبل کلیک دلته بل نوټ ډبل کلیک ما کلیک کړه نوټونه اضافه شو زه چې بل نوټ دلته غواړم اضافه کړم ډبل کلیک له هغې څخه وروسته دا راکش کړه ښکاري تاسو نو دغه د شیفټ ټولز وظیفې دي ښه که اوس موږ ته ووایو چې دا خو بای ډیفالټ ویکټورز په کورلرا کې شته دا څنګه جوړو نو دې کې هم موږ د شیفټ ټول څخه استفاده کوو ریکټینګلز به راواخلئ ما ریکټینګلز ډرګ شیفټ ټولز باندې پریس کړئ کنټرول کیو یا دلته راشي رایټ کلیک او کټ ما دا نوټ سلیکټ او ایډ ا نوټ مې کړ منځ کې یو نوټ اضافه شو دا نوټ ما سلیکټ کړ دې نه وروسته بیا ما ایډ ا نوټ دواړه ما سلیکټ کړه
اډ نوډ نوډونه څنګه شو اضافه شو دلته به راشي په خپله خوښه باندې ډبل کلیک هم موږ مخکې ویل چې نوډونه څنګه کولی شو اضافه کولی شو ښکاري تاسو ته مشکل خو نشته تر دې پورې بل نوډ دوه نوډه ما څه وکړه اضافه ما اضافه کړه بیا به څه وکړي دا نوډ به داسې برکش په دې کې هم زه دوه نوډه اضافه کوم دا هم داسې راکش کوم چې کله مې دا راکش کړه دلته دغه دوه نوډونه څه کوم ډیلیټ کوم بېرته چې کله مې دا دوه نوډونه ما ډیلیټ کړه وعلیکم السلام روژانه ښې نه نو دې څخه وروسته چې کله دا شکل موږ ډرایګ کړو نو دا به څه وکړي وګوره هماغه شکل یې موږ ته جوړ کړه که جوړ نه کړو جوړ شو دا هم د شیفټ ټولز یو بله وظیفه خرازو دغه شکل څنګه د شیفټ ټول په واسطه جوړولی شو ریکټنګل ما راواخیسته ما ډرایګ کړه شیفټ ټولز باندې ما کلیک کړه له هغې څخه وروسته رایټ کلیک کرف ټول بس دغه یو نوټ به زه سلیکټ کړم او دا به زه ډیلیټ کړم وګوره څومره په اسانۍ سره شکل جوړ شو څه مشکل خو تر دې نه لرئ ښه دا راځو دا ټول څنګه په کورل ډرا کې جوړو که موږ یو څوک پوښتنه وکړي چې دغه ټولز ته په کورل ډرا کې ماته جوړ کړه نو هم د شیفټ ټول په استفادې سره کولی شو ریکټنګل ما راواخیسته ښکاري تاسو ته ریکټنګل ما راواخیسته همدغه نه زه بله کاپي اخلم ډرایګ کا او رایټ کې لږ ما سره کافي واخیستل شو دا به څه وکړي واړه به کړي ښکاري تاسو کله چې ته بله کاپي مو واخیسته دا همدغه ابجیکټ به سلیکټ کړي او په شیفټ ټولز به کلیک کړي او رایټ کلیک او کرف شارټکټ چې دی کنټرول چې دی کیو کنټرول کیو دغه ابجیکټ ما سلیکټ کړو او ایډ ا نوټ ما دلته نوټ اضافه کړه بیا به همدغه نوټ سلیکټ کړي او دې خوا به څه وکړي کش به کړي ښکاري تاسو ته کله چې ما دا کش کړ له هغې څخه وروسته دغه شیپ به سلیکټ کړي او دا به څه وکړي شیفټ اپ شیپ به ونیسي او د کیبورډ څخه به اپ کړي دا ما څه وکړه اپ یې کړه خو هلته به رنګ ورکړي سپین رنګ صحیح شو له هغې څخه وروسته به راشي فری هینډ ټولز ته چې لاینز F5 شارټکټ دی ما F5 شارټکټ و زه راغلم دلته کلیک او بل هم کلیک وعلیکم السلام کله چې دا وشو دا به زه کنټرول جی کوم څه به کوم ګروپ به کوم ګروپ به کې دا به شیفټ اپ کې شیفټ اپ کوم څو کې هم دې نه بله کاپي راواخلې دې غواړه به راکش کړي دلته او په رایټ کلیک سره به پرېږدي کاپي به راشي نو دې مخه به دې خوا دا به راواخلې دلته به راشي تر څو د څو کې منظم کړي دلته به څه وکړي منظم کړي لاندې به راشي وګوره دلته دا به څه وکړي دغه به ډاون کړي دا به کنټرول شیفټ به ونیسي او ډاون به کلیک کړي نو اوس ته خپله وګوره څنګه وشو هغه شکل موږ سره جوړ شو ته ښکاري دې کې خو څه مشکل نشته ښه راځو اوس دغه شکل څنګه جوړو د شیفټ ټول په واسطه باندې هغه به شي ریکټنګلز به واخلئ دا اوس دا خو به ډیفالټ دی که څوک موږ ته وایي چې ته دا موږ ته جوړ کړه که نه شیفټ ټول په واسطه باندې نو دلته به راشي شیفټ ټولز به واخلئ دلته اوس موږ څه کوو شیفټ ټولز باندې کلیک کوو شیفټ ټولز باندې ما کلیک کنټرول کیو شارټکټ دی بس نور به څه وکړي دا نوډونه به سره یو ښکاري ته دې خو راوړاندې شه لږ راوړاندې شه دا د شیفټ ټولز وظیفې ګوره ښکاري ډبل کلیک سره موږ ویل چې نوډ هم اضافه کېږي ډبل کلیک کا نوډ اضافه که څه وکړه نوډ اضافه کړه دا هم دې سره وصل کړه صحیح شو تر دې خو څه مشکل نشته دغه نوډ څه کوم ډیلیټ کوم ما ډیلیټ کړ دغه نوډ سره اخلم دې کون سره څه کوم وصلوم تر دې پورې خو څه مشکل نشته بیخي ښه راځو دلته ډبل کلیک یو نوډ اضافه کوو او بل نوډ اضافه کوو دا و دې کوم سره ښکاري تاسو ته په همدې شکل دلته په دې ډبل کلیک کوم دا دې سره برابروم بل ډبل کلیک نوډ اضافه کوم او بره دې سره برابروم
ښه ورته وګوره دې سره مې خبره وکړه ښه دا خو شو دې لپاره یو بل دغه اخلم یو بل ریکټنګل به راواخلې او په دې به څه وکړي داسې کلک کړي ښکاري ته shift tools F10 control Q رای به شي دا به دې سره برابر کړي او دا به هم دې سره برابر کړي دلته به راشي په دغه ځای به ډبل کلک وکړي او نور به اضافه کړي او دا به راوړي دې سره دا دوه نورونه به څه وکړي دا به ډیلیټ کړي ښکاري درته له هغې څخه وروسته شیفټ ټول به ونیسي او دا بل به څه وکړي سلک به کړي او دا به دې خوا راکش کړي نه له هغې نه بعد به څه وکړي رنګ به ورکړي ښه رنګ یې ورکړي دلته به دغه یو بل شیفټ چې مونږ جذبوي دلته به څه ورکړي دا به سپین رنګ ورکړي نو ته وګوره د شیفټ ټول وظیفې تاسو وکتئ د شیفټ ټول په واسطه کولی شو مختلف شکلونه جوړ کړو یو بله لنډ ما یو ریکټنګل راواخیسته ریکټنګل ما راواخیسته او دې ته ما کلر ورکړ همدغه زه تکراروم بره وړم رایټ کې لږ دې ته ما دا رنګ ورکړ دې ته به زه ورکړم دا رنګ صحیح شو شیفټ ټولز به پریس کړي کنټرول کیو راشه دلته زه غواړم چې دغه ډبل کلک وکړه ورته کلک بره راشه دا وروسته موږ تاسو په تفصیل سره به وایو خو صرف تاسو دغه شیفټ ټولز وظیفې ښیم که تاسو به کارټونه لیدلي وي که نه چې بعضې کارټونه خلک جوړوي ډیزاین ورکوي دا ټول د شیفټ ټولز وظیفې دي صحیح ده که نه دې کې خو څه مشکل نشته بیخي ښه دغه د شیفټ ټولز باندې کار و را روان کلاس کې به انشاءالله د شیفټ ټولز دغه باقي ټولز باندې بیا کار وکړو څه مشکل خو تر دې نه لري که بیا هم چا سره څه مشکل وي کولی شي چې ګروپ کې له موږ سره شریک کړئ